السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا أهلا وسهلا بكم. كيف حالكم يا إخوان الكريم؟ د عربي زده کړې آنلاین مرکز ته ښه راغلاست. الدرس الثامن اتم درس. دینه مخکې چې درس پیل کو تاسو نه ډیره بخښنه غواړم چې ډیر وخت البته ما تاسو ته ویلي ول چې د مریضي په اساس او د مصروفیتونو په اساس ما نشو کولی درس ورکړم. نو ان شاء الله درس ته فلحال تیار یم او تاسو نه هیله کوم چې کوم مخکینی درسونه تیر شوي دي، کوم چې نوی زده کوونکي یا طالبان یا تلاميذ چې ورته وایي هغوی نه هیله کوو چې مخکینی درسونه ما شیر کړیم دي او هغه تاسو یاد کړئ. البته دا اتم درس دی زمونږ د عربي زده کړې برخه کې. نو تاسو نه مخکې دې نه مخکې چې درس پیل کړو دا هیله کوم چې فیسبوک کې زموږ پاڼه فالوینګ کې لایک کړئ او بیا فالوینګ کې سیفرز کلیک کړئ تر څو زمونږ درسونه تاسو ته درشي. زیاتره دوستان دا شکایت کوي چې تاسو درسونه موږ ته فیسبوک کې نه راځي او تاسو شیر کوئ هم. هغه دا په دې وجه چې تاسو ډیر پاڼې لایک کړي دي ځکه موږ هغه فیسبوک تاسو سره نه ښیي. نو زموږ پاڼې ته لاړ شئ، هلته فالوینګ کې درې نقطې چې ګورئ درې نقطې باندې کلیک کړئ، فالوینګ کې سیفرز کلیک کړئ او تاسو ته بیا زموږ درسونه درځي. او یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب او دا د زنګ علامه کلیک کړئ تر څو موږ کومه نوې ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کوو هغه تاسو ته درسي. نو ډیره مننه. خپل درس پیلو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. بسم الله الرحمن الرحيم. علاقات الأسرية. الحوار الأول. د کورنۍ علاقات یا رابطې. الحوار الاول لومړی محاوره. استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. مرحبا خالد. مرحبا خالد. خراغلست خالد. مرحبا تام خراغلست. هل هذا عمك؟ هل هذا عمك؟ آیا داستا کاکا یا تر دی؟ هل هذا عمك؟ آیا داستا تر یا کاکا دی؟ نعم هو. نعم هو. هذا دا عمي زما کاکا دی. هو دا زما کاکا دی. نعم هذا عمي. هو دا زما کاکا دی. عم کاکا ته ویل کیږي. عمک ستا کاکا. عمي زما کاکا. دا ترې پوښتنه کوي چې آیا دا ستا کاکا دی؟ عمک ستا کاکا دی. عمي هو دا ورته جواب کوي هو دا زما کاکا دی. ګوره که چاته وایي ستا کاکا عمک او که چاته وایي زما کاکا یا زما تر عمي. دا درس مونږ مخکې ویلی و د عمک عمي عمک عمه. ما اسمه؟ ما اسمه د هغه نوم څه دی؟ ما اسمه د هغه نوم څه دی؟ اسمه علي. د هغه نوم علي دی. د هغه نوم علي دی. اسمه د هغه نوم علي دی. الحوار الثاني دومه محاوره. استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. دا وی اهلا ساره په خیر ساره. اهلا امل تام په خیر امل. دا ته پوښتنه کوي هل هذه خالتك؟ هل هذه خالتك؟ آیا دا ستا ترور ده یا خاله ده؟ آیا دا ستا ترور ده؟ هل هذه خالتك؟ خالتك ذکر ویل کیږي ځکه دلته مؤنثه ده، پوښتنه مؤنث نه کوي. آیا دا ستا ترور ده؟ لا نه. هذه عمتي. دا زما عمه ده د پلار خور. هذه عمتي. دا زما د پلار خور ده یا عمه ده. ما اسمها؟ ما اسمها. دلته ولې اسمها راغی؟ ځکه مؤنثه ده. که مذکر اسمه اسمه راتلو. ما اسمها د هغې نوم څه دی؟ اسمها زینب. اسمها زینب. د هغې نوم زینب دی. أصل بين ألف وما يناسبها في باء.
ها دلته وای وصل کړی د الف د الف کلمات د با سره. اوس مثال ورکړی اخو ابي د پلار ورور، د پلار ورور ته څه ویل کیږي؟ عمي کاکا. اخو ابي د پلار ورور می، د پلار ورور، عمي هغه ورور ویل کیږي. اخو امي د مور ورور، اخو امي د مور ورور چې شي هغه ته څه ویل کیږي؟ ماما. نو ماما ته عربي کې څه ویل کیږي؟ خال. نو دا وصل کوو اخو امي د خالي، دا دې سره وصل کیږي اخو امي خالي. اخت ابي، اخت ابي د پلار خور اما، د پلار خور اما. اخت ابي د پلار خور هغه ته څه ویل کیږي؟ عمه. عمتي، عمتي دې سره وصل کیږي. اخت امي، اخت امي د مور خور، د مور خور ترور یعنی خاله. اخت امي خالتي دا دې سره وصل کیږي خالتي. ام ابي، ام ابي د پلار مور، د پلار مور جدتي نیا راځي کنه، د پلار مور نیا راځي کنه. ام ابي د پلار مور، جدتي زمانیا. ابو امي، ابو امي د مور می پلار یعنی که. نو دا جدي چیرته ده؟ دلته ده. نو ابو امي دا دې سره وصل کوو. بل درس استمع و اعيد اورم او دوباره تکراروم. هذا عمي دا زما تر یا کاکا دی. هذا عمي دا زما تر یا کاکا دی. هذا خالي دا زما ماما دی. خال ماما ته ویل کیږي. هذا خالي دا زما ماما دی. هذا ابن عمي، هذا ابن عمي دا زما د کاکا یا د تر زوی دی. هذا ابن عمي دا زما د تر یا د کاکا زوی دی. هذه عمتي دا زما عمه یا د پلار خور ده. هذه عمتي دا زما عمه ده. هذه خالتي دا زما ترور ده. هذه خالتي دا زما ترور ده. هذه بنت خالتي، هذه بنت خالتي دا زما د ترور لور ده. دا زما د ترور لور ده. نو دې درس کې تاسو کاکا، ماما، اما، خاله، د ترور زوی، ابن عمي د کاکا زوی، د ترور لور، د کاکا، د خاله لور، بنت خالتي د خاله لور، د ترور لور، دا کلمې یاد کړئ. هیله کوم چې دا تاسو یاد کړئ او په جملو کې کومنټ کې ولیکئ. کومنټ اسانه ده. اوس دلته اوس تاسو ته ویلي هذا ابن عمي، تاسو دلته بنت استعمال کړئ. هذه بنت عمي دا زما د کاکا لور ده. یا دغه مختلفې جملې چې څومره تاسو وس او توان کوي نو دا جوړ کړئ. نو دا زموږ نننی درس و. ان شاء الله دینه وروسته به درسونه زر تیاروم. خو البته چې زه وګورم چې تاسو څومره خوښوئ او څومره لایک او شیر کوئ نو بیا هماغومره زه هم تشویقیږم او درسونه زر تیاروم. نو دا زموږ نننی درس و. که هر څه پوښتنه وي هیله کوم چې کومنټ کې ولیکئ. او بیا هم وایم چې فیسبوک او یوټیوب کې زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. او تر بل درس پورې تاسو په الله سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.